السلام علیکم. وعلیکم سلام. زوی جوړی؟ شکر. خیر راغلی. مکتب کې قراری وره. شکر دی زه نن ډیر خوشاله یم. ولې خوشاله ناز دی؟ ځکه چې نن مې یو قلم او یوه کتابچه په ډالۍ کې واخیستل او همدا ډول د هفتې ستوری هم راکړ. دا کومه خوشحالي کې؟ ځکه چې پلارجانه تاسو ما سره ډېره ښه رویه کوئ او همدا ډول تاسو ما ته هر وخت احساس راکوئ د مثبتو فکرونو په دې وجه. ډېر ښه زویه، زه په تا باندې همیشه ویاړ کوم. بل ورور چېرته ده؟ هغه په لاره و. راته ما لږ عجله درلودل چې زه زر باید ورسېږم، کورنۍ دندې مې پاتې نه شي، نو زه ژر ترې راغلم. ښه سمه ده، ته لاړ شه، ډوډۍ به دې وخورې او کورنۍ دنده دې اجرا کړې. خوشحال اوسئ پلارجانه، ستاسو احساس راکول دي چې زه هر وخت داسې بریالی کېږم. خوشحاله اوسئ زویه. بېرته خیر لاړ شه. سمین بیا نه ده راغلی. د چې پخه دي مور جانې. آهاهاها مورې په لاسونو دې برکت، خدای دې جنتونه درته په نصیب کړي. ښه د دې سمین د لاسه خو زه هر وخت له کاره وتی یم. دې ته اوس منتظره شم بیا ډوډۍ وخورم، کورنۍ دندې پاتې کېږي، څه وکړم؟ تر هغو به زه لمونځ اودس وکړم تر څو چې سمین راځي. دا هم ښه خبره ده. صمیم زوی مې څه شوي دي؟ هېڅ نه سلام یې واچول، همداسې لاړ د چپلکو سره اطاق ته ننوت. خدای دې خیر پېښ کړي. دا شو ډوډۍ ایله ده قسم خالي. سمیم دا دې چې کړي دي ټول ډوډۍ تا خوړلې ده. لالا ډوډۍ خو ټوله تا خوړلې ده. زه چې دا لا وچه ډوډۍ دې پرېږدي قسم ټوله خالي کړې ده. لکه خو ډوډۍ خو د خوړلو دپاره نمایش دپاره یې نو زه څه کوم او دوی څه راسره کوي. او دا چې د خوراک ده زه ځاله جمع کړم. نن ډېر ستړی شوی. مشر یم لږ مې عزت کوه نه. یو سیم درنه پورته هم یم. هغه معلم څه درته ویلې؟ هغه ورځ زه ادارې ته غوښتې یم راته ویلې چې دغه هلک ولې کورنۍ دندې نه راوړي. په ساعت څه مه په ساعت سپورټ کوه، په ساعت مکتب ته ځه. خبرې دې له یاده وځي. د تا د خدای انجینر کې، تا د خدای ډاکټر کې مونږ پرېږده چې خوبونه به راکړو یار. دا
دا نازونه دي ښه چې تی کوې د چې اول نه ته لږ وهلی وې پلار مې نو اوس به داسې نه وو ته څه چې د پبجي اواز نه اورم ماله ته راته بنګه 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 غوږ کېږم بیا به دې معلم تا سره ګوري سمین سمینا چیک شه بیا څه در باندې شي خبره ده خوب ته هم څوک نه پرېږدي درس ووایه درس سبا ته بیا ادارې ته به یې وختی وي الله ټیک شه مونځ هم وکړه چې دا کورنۍ زندګي هم وکړه سبا ته بیا زه هم د جنجال نه خلاص یم او ته هم د جنجال نه خلاص وي هلکه یو پوښتنه درنه وکړم په دې پلار باندې مې هم ته ګرانې په درسونو کې هم ته کړی د دې راز په څه کې دی دا نه پوهېږم دا تا څه کړي دي ښه سوال دې وکړو لالا په ساعت سره ځمه په ساعت سره راځم په ساعت سره سپورټ کوم د خپل مور پلار درناوی کوم پلار ته زه ستړي مشي ته ورځم سلام ورته اچوم د استاد خبرې ښې اورم هماغه په ژوند کې عملي کوم ته به هم کامیابه وې هر څه ته هم په خپل ساعت کوه یعنې د ساعت باندې تلل او راتلل وده کتل دومره مهم دي نو دا اوس زما ستاینه به تا نه کوله که زه داسې وایي لکه ته دریو پنځلس دقیقې مطلب زه پوره یو ساعت لرم چې بیا کورس ته ځم زه باید په خپل ساعت کورس ته لاړ شم د ټولو کارونو راز په ساعت کې ده چې ناوخته نه شي کورس ته کارخانګي خو د دریو مضامینو مې خلاصه کړم ساعت څه شو لالا دې دا څه کې ده څو بجې دي تیسته شه څه کې وروره خو تا ویلې که نه او زه خو اوس پوه شوم چې دا ټول کارونو راز په دې ساعت کې ده په ساعت باندې ودم تا خپله چې په ساعت باندې جګېږه په ساعت باندې وده کېږه الله لالا ته دومره فهم نشي اخیستلی د معلم صاحب د خبرو نه هغه داسې نه دی ویلي چې په ساعت باندې ویده شه هغه یعنې مطلب وخت دی وخت یې درته ښودلی خو تا ویلې چې په ساعت باندې وده کېږه نو ما هم مطلب یې نه ده چې په ساعت راواخیسته باندې ویده شه په ساعت باندې راپورته شه په ساعت باندې سپورت وکړه په ساعت باندې مکتب ته لاړ شه نو په ساعت باندې خو اوس په دې باندې کله سپورت کېږي دا خو شیشه لري چې پکه کېږي ماتېږي زه اوس پوه شوم چې ته څنګه هر کال دغه د اخر نه اول نمره یې د اخر نه اول نمره یې ته پوه شه او دا ساعت دې پوه شه د ساعت خبره خو تا کولی ساعت باندې جګېږه ساعت باندې ټیټېږه معلم صاحب داسې نه دی ویلي چې ساعت باندې پورته کېږي او ساعت باندې ټیټېږي هغه مطلب دی وخت هغه وخت درته ښیي دا ساعت نه درته ښیي وخت درته ښیي وخت یې مقصد دی خدای په امان زه داسې مصاف